السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وسلام. دا یو قطارز ده وایي که لږ غواړي خو چې زه ورکمه که لږ غواړي خو چې زه ورکمه او ډېرې پیسې زما په وس کې نه دي او دا امام بار بار غلطېږي مونځ کې جوړ مقتدیان یې په اودس کې نه دي. که لږ غواړي خو چې زه ورکمه که لږ غواړي خو چې زه ورکمه او ډېرې پیسې زما په وس کې نه دي او دا امام بار بار غلطېږي مونځ کې جوړ مقتدیان یې په اودس کې نه دي. او ته ږیره ولې دومره پاکه خرې ته ږیره ولې دومره پاکه خرې نشته د ږیره ستا د ږیرې په شان او چاته به هی او یا به شي ښکارېږي خو ما ته ښکارې بېنظیرې په شان. وایي کلام کې دومره مې طاقت وي صیبه کلام کې دومره مې طاقت وي صیبه زما مجاز هم حقیقت وي صیبه کلام کې دومره مې طاقت وي صیبه زما مجاز هم حقیقت وي صیبه دا عاجزي کو چې سر ښکته ګرځو څوک چې اوچت وي هغه اوچت وي صیبه دا عاجزي کو چې سر ښکته ګرځو څوک چې اوچت وي هغه اوچت وي صیبه او چې د مور پلاره به دعا پاتې شي خامخا ژوند به برکت وي صیبه او چې وي انسان خوراک په ناسته کوي چې وي انسان خوراک په ناسته کوي او د دوی به دغه سیادت وي صیبه او دا چې جایز هم ناجیزه ګڼي دا چې جایز هم ناجیزه ګڼي د دوی په منځ کې عداوت وي صیبه او هغه ونه شو قاسمي خوشحاله وي زما به دغسې قسمت وي صیبه. دا غزل لجی وقاف صاحب ارشاد وی رشتیا دی په کتلو کې کمال شته دی که نه رشتیا دی په کتلو کې کمال شته دی که نه بالي زما د پال ته دی څه خیال شته دی که نه او حصه به دې ستا مخکې نه زه درکړم ما خبر کا حصه به دې ستا مخکې نه زه درکړم ما خبر کا قسمت کې خوشحالي زما او مال شته دی که نه واه ډېر او د قوم د اتفاق او اتحاد منګي چې جوړ کړي د قوم د اتفاق او اتحاد منګي چې جوړ کړي په کلي کې څوک مشر او ګلال شته دی که نه او عشاق چې په مذهب د ابراهیم دای وویل روشن خانه عشاق چې په مذهب د ابراهیم دای وویل چې دلته کې خلیل د اور کې ټال شته دی که نه عشاق چې په مذهب د ابراهیم دای وویل چې دلته کې خلیل له اور کې ټال شته دی که نه هذا من فضل ربي په بنګله د پاس لیکلي هذا من فضل ربي په بنګله د پاس لیکلي خو حاجي صاحب په دولت کې د حلال شته دی که نه هذا من فضل ربي په دیوال د پاس لیکلي خو حاجي صاحب په دولت کې د حلال شته دی که نه او منمه مولانا صاحب نفس شیطان زمون دشمن دی منمه مولانا صاحب نفس شیطان زمون دشمن دی خو چې دواړه پکې بند شي داسې جهل شته دی که نه او ستا پاک حرم رسوله بیا اذان د بلال غواړي ستا پاک حرم رسوله بیا اذان د بلال غواړي او بلال ته منتظر دی چې بلال شته دی که نه او ډېر مخکې وفات شوی خو چې خوب کې چاله ورشي پربت صاحب ډېر مخکې وفات شوی خو چې خوب کې چاله ورشي زما تپوس ته کوي چې کلیوال شته دی که نه ډېر مخکې وفات شوی خو چې خوب کې چاله ورشي زما تپوس ته کوي چې کلیوال شته دی که نه او دا یو شعر پکې پربت صاحب څه خصوصي هغه ډالی دی وایي د رورې دا نامه وه خو زه وروسته دې خبر شوم د رورې دا نامه وه خو زه وروسته دې خبر شوم ویل کوڅې ته دروتم خو چې مسکال شته دی که نه ضروري دا نامه وه خو زه وروسته دې خبر شوم ویل کوڅې ته دروتم خو چې مسکال شته دی که نه او فتنې خو د قیامت څرګندې شوي زړه کې وایم فتنې خو د قیامت څرګندې شوي زړه کې وایم چې دا کال به اخیر وي که بل کال شته دی که نه او دجال او د یاجوج ماجوج راتلو ورځې نږدې شوې سکندر و کلیوال شته دی که نه او مهدي ته انتظار کې قاسمي که رښتیا ناسي مهدي ته انتظار کې قاسمي که رښتیا ناسي ساتلې په کور کې توره وړان شته دی که نه والسلام دردونه قلار نه دي ستا
غمونه قلار نه دي نه دردونه قلار نه دي ستا غمونه قلار نه دي پېښور ته قدم ماخله پېښور ته قدم ماخله لا بمونه قلار نه دي قرباني او نخ پېښور ته قدم ماخله لا بمونه قلار نه دي نخترونه دي بې کوره دلته غرونه قلار نه دي او سجدې خدای ګو قبلیږي زمونږ زړونه قلار نه دي له ټالونو مزید تلي اخترونه قلار نه دي او خارونې د قلار کینی موسمونه قلار نه دي مهرباني خارونې د قلار کینی موسمونه قلار نه دي خدای دې خیر کړي خدای دې خیر کړي تندرونه قلار نه دي او شپې ته وایه چې لا نزي سحرونه قلار نه دي خو مهرباني شپې ته وایه چې لا نزي سحرونه قلار نه دي خوب به خامخا مې نه وي ستا یادونه قلار نه دي د سندرو خوند به څه وي د سندرو خوند به څه وي چې سازونه قلار نه دي ستا په حسن پسې ګرځي نظرونه قلار نه دي مهرباني یو خوږ نیازبینې راله ورک کړو سره نوټونه قلار نه دي ډېره زیاته مننه